عالم یہ دزڑ سارا ز قربان دل کردار شام عالم یہ دزڑ سارا ز قربان دل کردار شام مولانا عبدالباری عرفان جر دل گفتار شام عالم یہ دزڑ سارا ز قربان دل کردار شام عالم یہ دزڑ سارا ز قربان دل کردار شام قربان دل کردار شام دستا ہر یو بیان راتا ملہم دزما جانانا دستا ہر یو بیان راتا ملہم دزما جانانا اینا دزڑا میں پاکشی او زہم پا قرار شام اینا دزڑا میں پاکشی او زہم پا قرار شام مولانا عبدالباری عرفان جر دل گفتار شام عالم یہ دزڑ سارا ز قربان دل کردار شام عالم یہ دزڑ سارا ز قربان دل کردار شام مولانا عبدالباری عرفان جر دل گفتار شام عالم یہ دزڑ سارا ز قربان دل کردار شام عالم یہ دزڑ سارا ز قربان دل کردار شام سارا ز قربان دل کردار شام فصاحت لري استاد ہر کلم دی ملغلری فصاحت لري استاد ہر کلم دی ملغلری پنشتون دی خفا او فراق دی زب مرشام پنشتون دی خفا او فراق دی زب مرشام مولانا عبدالباری عرفان جر دل گفتار شام عالم یہ دزڑ سارا ز قربان دل کردار شام عالم یہ دزڑ سارا ز قربان دل کردار شام مولانا عبدالباری عرفان جر دل گفتار شام عالم یہ دزڑ سارا ز قربان دل کردار شام عالم یہ دزڑ سارا ز قربان دل کردار شام سارا ز قربان دل کردار شام ماہریت علوم مدرس دا ہر یو فنیے ماہریت علوم مدرس دا ہر یو فنیے دا علم یہ دیوا او ہم دی زدرتا انگار شام دا علم یہ دیوا او ہم دی زدرتا انگار شام مولانا عبدالباری عرفان جر دل گفتار شام عالم یہ دزڑ سارا ز قربان دل کردار شام عالم یہ دزڑ سارا ز قربان دل کردار شام مولانا عبدالباری عرفان جر دل گفتار شام عالم یہ دزڑ سارا ز قربان دل کردار شام
عالم یې د زړه سره زه قربان دل کردار شم قربان دل کردار شم غمخوار یې د مسلم امت خادم د سپین قرآن یې غمخوار یې د مسلم امت خادم د سپین قرآن یې نوجوان د کاچنار او د ګل ځوانۍ د جار شم نوجوان د کاچنار او د ګل ځوانۍ د زار شم مولانا عبدالباری عرفان جار دل گفتار شم عالم یې د زړه سره زه قربان دل کردار شم عالم یې د زړه سره زه قربان دل کردار شم مولانا عبدالباری عرفان جار دل گفتار شم عالم یې د زړه سره زه قربان دل کردار شم عالم یې د زړه سره زه قربان دل کردار شم تصنیف د هر کتاب د زبینا کړم محترما تصنیف د هر کتاب د زبینا کړم محترما وصال بشیلوگے اوستا پمینه کې شمار شم وصال بشیلوگے اوستا پمینه کې شمار شم مولانا عبدالباری عرفان جار دل گفتار شم عالم یې د زړه سره زه قربان دل کردار شم عالم یې د زړه سره زه قربان دل کردار شم مولانا عبدالباری عرفان جار دل گفتار شم عالم یې د زړه سره زه قربان دل کردار شم عالم یې د زړه سره زه قربان دل کردار شم ډیرو محترم اوریدونکو دغه ترانه د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ سترې څهرې د علمي پګړۍ افتخار د حنفي مذهب ستر مدافع د ځلانده ستورو رهبر قاري مولوي عبدالباری عرفان صاحب په یاد کې وویل سوه چې فرمایش یې کړی د ستاسو ورور شاعر وصال او په خوږ اواز وړاندې شوه د ماسټر جهادمل جانان د داسې ښکلو فرمایشي ترانو او نظمونو جوړولو لپاره زموږ سره په دې شمارو رابطه کولی شئ 0 اویا 14 15 15 بله شماره د 0 اویا شپږ شپېته 8 ریکارډینګ سنټر سپین غر اسلامي ډیجیټل سټوډیو ننګرهار. والسلام.